پنجشیر هغه ولایت چې د طبیعي ښکلاو، تاریخي او تفریحي سیمو په لرلو هر کال د سلګونه زره کورنیو او ګڼو بهرنیو سیلانیانو کوربه وي. له استرالیا څخه راغلی هغه سیلانی چې د ازبکستان له لارې بلخ، کابل او بیا یې پنجشیر ته مخه کړې وایي د افغانستان طبیعي ښکلاو یې زړه وړی. د په خبره د افغانستان غرونه، درې او تاریخي سیمې په ذهن او حافظه کې داسې انځور شوي چې خاطرې به تل ورسره پاتې وي. نوموړی له نورو بهرنیو سیلانیانو هم غواړي چې افغانستان ته سفر وکړي او د تاریخي او تفریحي سیمو له لیدلو خوند واخلي. زه د استرالیا یم. له ازبکستان افغانستان ته راغلم. لومړی مزار شریف ته ولاړم، وروسته بیا بامیانو بند امیر ته لاړم او بیرته کابل ته ستون شوم. اوس په پنجشیر ولایت کې یم. په لاره کې له څو امنیتي چک پوینټونو سره هم مخ شوم. هلته د اسلامي امارت ځواکونه د ټولو خلکو د بهرنیانو په ګډون امنیتي پلټنه کوي. ما چې هر ځای سفر کړی د خلکو له ډېرې تودې میلمه پالنې سره مخ شوی یم. خلک او امنیتي ځواکونه موږ ته د چایو بلنه راکوي. افغانستان ډېر ښکلی هیواد دی او خلک یې ډېر ښه دي. هغو کسانو ته چې افغانستان ته د سفر پلان لري وایم چې اندېښنه مه کوئ. دلته امنیت ښه دی او په ډاډه زړه سفر کولی شئ. پنجشیر ته راغلي کورني سیلانیان هم وایي هیواد کې د امنیت او آرامۍ له رامنځته کېدو سره اوس کولی شي د افغانستان هرې سیمې ته سفر وکړي. دوی زیاتوي چې په ډاډه زړه پنجشیر ته سفر کوي او له طبیعي ښکلاو او تفریحي سیمو یې خوند اخلي. به ولایت پنجشیر ولسوالی پریان آمدیم به خاطر سیاحت و تفریح. الحمدلله به برکت امارت اسلامی و دوستای عزیزی که در قسمت امنیت خیلی کار کردن، خدا اینا را عزت نصیب بگردانه. ما بسیار براحتی بدون کدام مشکل رسیدیم اینجا و حال آب و هوای بسیار لذت بخش داره. از وقتی که امارت اسلامی آمده بسیار تامین است. دل جمع میتونی بگردی، شب و روز میتونی چکر بزنی، همه جا آرامی است. هیچ مشکلی نیست. هم آزاد بین گشت گذار کنین. پنجشیر بهترین جای است. تمام افغانستان آرامی شد از وقتی که امارت اسلامی آمده. همگی ما دست به دست هم بدیم، وطن آباد سازیم. د پنجشیر ځایي مسؤلین وایي د سیلانیانو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي او ډاډ ورکوي چې کورني او بهرني سیلانیان کولی شي په ډاډه زړه د پنجشیر ښکلاوې ننداره کړي. الحمدلله معیاری در اینجا وجود داره، خدمات عرضه میشه و امی زیبایی و طبیعت پنجشیر و امنیت و مسئولیت پنجشیر مردم را به وادار کرده که میان د پنجشیر به خاطر سیاحت میان. پنجشیر د افغانستان له هغو ولایتونو یو دی چې د طبیعي ښکلاو، تاریخي آثارو او تفریحي سیمو له امله ځانګړی شهرت لري او هر کال د هیواد او نړۍ له بیلابیلو سیمو د ګڼو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو کوربه وي.